شروع کوم په نامه د الله چې ډیر زیات بخښونکی او مهربان دی. الله تعالی فرمایي دا یو کتاب دی چې تا ته درلیږل شوی، نو ای نبي صلی الله علیه وسلم ستا په زړه کې د له دې څخه کومه اندېښنه نه وي. د دې د نازلولو هدف دا دی چې ته منکران وویروي او د مؤمنانو دپاره یو نصیحت وي. ای خلکو، ستاسې د رب لخوا چې تاسې ته څه نازل شوي د هغې پیروي وکړئ او د خپل رب نه پرته د نورو سرپرستانو پیروي مه کوئ، خو تاسې بیخي کم نصیحت منئ. ډیر کلي دي چې د هغوی خلک موږ هلاک کړه، په هغوی په ناڅاپي ډول د شپې زموږ عذاب راغی، لکه د لوط علیه السلام قوم، او یا هم په رڼا ورځ چې کله هغوی د غرمې په خوب ویدول، لکه د شعیب علیه السلام قوم، او کله چې زموږ عذاب هغوی ته راغی نو پرته له دې بل هیڅ څه ونه ویل چې واقعي موږ ظالمان وو. نو دا کار هم کیدونکی دی چې موږ له هغه خلکو نه حساب واخلو چې پیغمبران مو ورلیږلي دي، او د پیغمبرانو نه به هم پوښتنه وکړو چې هغوی د دغه پیغام د رسولو فریضه تر کوم ځای رسولې وه، او هغوی ته به په مقابل کې جواب ورکړی شي، او بیا به ورته موږ په خپل کامل علم سره ټول تیر شوي حالات بیان کړو. موږ خو چیرې غیب نه وو، او په هغه ورځ به د تلې وزن بالکل حق وي. د چا چې د نیکیو پله درنه وي هغه به خلاصون عمومي، او د چا چې د نیکیو پله سپکه وي هغه به ځان په تاوان اچوونکو خلکو کې وي. او دا به ځکه داسې وي چې دوی به زموږ له آیاتونو سره د ظلم چلند کوو. موږ تاسې له وس او واک سره په ځمکه کې ځای پر ځای کړی، او تاسو لپاره مو دلته د اوسېدلو وسایل برابر کړو، خو تاسې بیخي کم شکر وباسئ. موږ ستاسې د پلار آدم علیه السلام پیدایښت پایل کړ، او بیا مو هغه ته صورت جوړ کړ، او بیا مو فرښتو ته وویل چې آدم ته سجده وکړئ. په دې امر سره ټولو سجده وکړه، خو ابلیس په سجده کوونکو کې نشو. الله تعالی ابلیس ته وویل چې ته څه شي له سجدې څخه منې کړې کله چې ما درته امر کړی و. ابلیس وویل زه له هغې څخه بهتره یم، تا زه له اوره پیدا کړی یم او هغه دې له خاورې نه پیدا کړ. الله تعالی وفرمیل نو ته له دې ځای څخه ښکته شه، ته حق نه لرې چې دلته د لویۍ غرور وکړې، ووځه، ته په حقیقت کې د ذلیل کړی شوو څخه یې. هغه وویل ما ته تر هغې ورځ پورې مهلت راکړه چې کله دوی ټول په دوم ځل راپاڅول شي. الله تعالی وفرمیل تا ته مهلت دی. هغه وویل نو څنګه چې تا زه په ګمراهۍ کې اخته کړی یم، زه به هم ستا په نیغه لاره کې دغه انسانانو ته کینم، او بیا به هغوی له وړاندې وروسته ښي او چپ له هرې خوا نه راګیر کړم، او ته به د هغوی څخه ډیر کم شکر کوونکي ووینې. الله تعالی وفرمیل له دې ځای څخه سپک او رټل شوی ووځه، او باور ولره چې له دوی څخه چا هم ستا پیروي وکړه، ستا په شمول به له هغوی نه دوزخ ډک کړم. او ای آدمه، ته او ستا میرمن دواړه په جنت کې اوسېږئ، هر چیرې چې هر څه ته ستاسې زړه کېږي خورئ، خو دغه ونې ته نږدې مه ورځئ، که نه نو ظالمانو څخه به حساب شئ. بیا شیطان هغوی تیر ایستل تر څو د هغوی د شرم ځایونه چې د یو بل نه پټ کړی شوي ول د هغوی په وړاندې بربنډ شي. هغو ته یې وویل ستاسې رب چې تاسې له دې ونې څخه منې کړي یاست، د دې علت دا ده چې تاسې فریښتې نه شئ، او یا هم تاسې ته د تل دپاره ژوند در په برخه نشي. هغوی ته یې په قسم کولو سره وویل چې زه ستاسې ریښتینی خیرخوا یم. په دې توګه یې په غولولو سره دواړه کرا کرا خپلې لارې ته راواړول. په پای کې چې کله هغوی د ونې خوند وڅکو نو دواړو ته یو د بل د شرم ځایونه ښکاره شول، او خپل بدنونه یې د جنت په پاڼو پټول شروع کړه. بیا یې ورته خپل رب آواز وکړ آیا ما تاسې له دې ونې څخه نه وی منې کړي، او درته نه مې وویلي چې شیطان ستاسې ښکاره دښمن دی؟ دواړو وویل ای زموږ ربه، موږ پخپله په خپل ځان باندې ظلم وکړ، اوس که ته موږ ته بخښنه ونه کړې او په موږ باندې رحم ونه کړې نو موږ به په یقیني ډول تباه شو. الله تعالی وفرمیل کوز شئ، تاسې د یو بل دښمنان یاست، او ستاسې لپاره تر یو ټاکل شوي وخته پورې په ځمکه کې د اوسېدلو ځای او د ژوند وسایل دي، او په همغې کې ستاسې ژوند دی او ستاسې مرګ دی، او له همغې نه به بیا تاسې راپاڅول شئ. ای د آدم اولادونو، موږ تاسې ته جامې نازلې کړي دي چې ستاسې د بدن
د شرم ځایونه پټ کړي او ستاسې د بدن د ښکلا وسایل هم وي او ډېره غوره جامه خو د تقوا جامه ده او دا د الله تعالی د نښو څخه یوه نښه ده پکار دي چې خلک ترېنه درس واخلي. د آدم اولادونو داسې نه چې شیطان مو بیا په هغه فتنه کې واچوي لکه څنګه چې هغه ستاسې مور او پلار د جنت څخه ویستلي ول او د هغوی جامې له هغوی نه د دې دپاره ویستې وي چې د هغوی د شرم ځایونه یو بل ته ښکاره شي. شیطان او د هغه ملګري تاسې ته له هغه ځای نه ګوري چې تاسې نشئ لیدی او دغه شیطانان موږ د هغه خلکو سرپرستان جوړ کړي دي څوک چې ایمان نه راوړي او کله چې دا خلک کوم د شرم کار وکړي نو بیا وایي په همدې کارونو موږ خپل پلرونه او نیکونه تعقیب کړي دي او الله موږ ته پخپله د دغه کارونو امر کړی دی. دوی ته ووایه الله هیڅ کله د بې حیایۍ امر نه کوي. آیا تاسې د الله په نوم اخیستلو سره هغه خبرې کوئ چې په باب یې معلومات نه لرئ؟ نو ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه چې زما رب خو د راستۍ او د عدالت امر کړی دی او د هغه حکم دا ده چې په هر عبادت کې خپلې لورې سمې کړئ، همغه یاد کړئ او خپل دین د همغه لپاره خالص کړئ. هغه چې په کوم ډول اوس تاسې پیدا کړي یاست په همدې ډول به بیا تاسې پیدا کړي. یوې ډلې ته خو هغه سمه لار ښودلې خو په بلې ډلې ګمراهي ثابته شوې ځکه چې هغوی د الله نه پرته شیطانان خپل سرپرستان نیولي دي او ګمان کوي چې هغوی په سمه لار دي. نو ای د آدم اولادونو په هر عبادت کې په خپله ښکلا او په خپل سینګار اوسئ. خورئ سکئ او له حد نه تیری مه کوئ ځکه الله د حد نه تیریدونکي نه خوښوي. السلام علیکم.